خبر جالبی که از افغانستان برای شما رسیده شامل چی است؟ مننه یلدا جان زم لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان او د نړۍ مهم راپورونه او خبرې خو لرو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې د صحت اونیز بحث لرو او د کابل په ککړې هوا باندې به مېلمه څخه خبرې کوم. هیله ده چې لیدونکي موږ سره اوسي. اوس هم د مهمو راپورونو لنډیز. د مهمو راپورونو سرټکي. امریکا وایي د کابل او لوګر د بریدونو له امله د طالب بندیانو تبادله ځنډېدلې. په ایران کې د تیلو بیه 50% لوړه شوې. زرګونو خلکو اعتراضونه پیل کړي. او ولې د هوا ککړوالی د وسلوالې جګړې عمره انسانانو ته خطرناک دي. د کابل ککړه هوا یې یوه بیلګه ده. د مېلمه سره پرې مهم بحث هم اوري. بیا هم ستړي مشئ. د نړۍ مهم ورځني خبرونه به هم واورئ. هیله ده چې نیم ساعت نور د خپرونې سره اوسئ. راځم د افغانستان په اړه مهم خبر ته. د افغانستان حکومت وایي د انا سقاني په ګډون د طالبانو د دریو مهمو غړو آزادول یې ځکه وځنډول چې طالبانو د بندیانو د تبادلې پروسې شرایط مراعات نه کړل. حکومت وایي چې دغو طالبانو په خوشي کولو د سره غور کوي. د شنبې په ورځ د هر یوې بلې منبع د نوم نه ذکر کولو په شرط د امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو د تبادلې بل علت دا دی چې څوک نه پوهیږي آیا د طالبانو سره بندي 2 بهرني استادان ژوندي دي او که نه. ځینې سیاسي فعالانو په کابل کې زموږ همکار حکمت سروش ته ویلي دي چې د بندیانو دغه تبادله ځکه ځنډېدلې چې طالبانو د امریکایانو وړاندیز شوي شرایط ونه منل. افغان دولت وایي چې د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او حفیظ رشید لا هم له دوی سره بندیان دي. ولسمشر غني تېره اونۍ اعلان کړی و چې د طالبانو دغه غړي به د افغانستان د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو په بدل کې په مشروط ډول خوشي کوي. ارګ وایي د بندیانو خوشي کول ځکه وځنډېدل چې طالبانو د تبادلې شرطونه مراعات نه کړل. د افغانستان اسلامي دولت د تبادلې پر دې پروسه باندې له سره غور کوي. د ملي ګټو مصالحو په رڼا کې به تصمیم ونیسي. په شرایط خو معلوم دي چې تاوتریخوالی به کمیږي. د افغانستان د حکومت سره به مذاکرات کیږي او اوربند به کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي چې د سولې د پیاوړتیا لپاره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د ولسمشر غني د اعلان او په لوګر او کابل کې تر بریدونو وروسته د دغو بندیانو پر خوشي کېدو د بیا غور ملاتړ کوي. د پوهنتون د استادانو او شنونکو یوه ډله چې په قطر کې له طالبانو سره 15 ورځې د سولې خبرې کړې وایي چې د امریکایي پوهنتون استادان ژوندي دي، خو د بندیانو په دغه تبادله کې امریکایان له خپلې هوکړې پر شا سوي. د نتیجې ته رسیدلو چې د اوس لپاره دغه بندیان خوشي سي اوربند او بین د افغان حکومت سره خبرونه امریکایان تیر سوي ولو. بیا چې کله د خلک الوتکې ته راوستل کېږي یا خلاصېږي، یو داسې شرط چې په هغې باندې 3-4 ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنځ خبرې سوې ولې، امریکایان هماغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني. د دغې ډلې غړي وایي چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تر توافق وروسته بین الافغاني مذاکراتو او په دغه خبرو کې اوربند ته ژمن دي، خو د سولې خبرو ته شرایط لري. چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کوو. 10 میاشتې چې په کوم اشیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطعا بیا بحث نه کوو. هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به بحث کوو. نو ځکه دا 10 میاشتې چې زموږ وخت ضایع شوی د افغانانو یا د خارجیانو دا وخت موږ بیا نه ضایع کوو. نو موږ او دا ځل ته موږ تعهد وکړو چې ته موږ سره توافق ته رسېږي، بیا د امضا کویم بیا لاسلیک بیا نور د وخت د ضایع سبب نه شي. ټاکل سوی په راتلونکو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو استازي د چین په بین الافغاني ناسته کې د سولې په اړه خبرې وکړي. شنونکي وایي که تر ناستې وړاندې د دغو بندیانو تبادله وسي، د سولې د مذاکراتو له پیل سره مرسته کولی سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل. بلخوا د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې 183 وسلوال رسنیو ته ښودلي دي چې وایي ټول د داعش د ډلې غړي دي او 8 پکې بهرانیان دي چې اکثریت پاکستاني اتباع دي. تسلیم شوو وسلوالو ویلي چې اچین ولسوالۍ کې ورته ډوډۍ هم نه رسېدله او جګړه هم پرې سخته شوې وه. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویل په دې تسلیمیانو کې تر 200 زیات یې ښځې او ماشومان دي.
تسلیم شوي یا نیول شوي دي تر اوسه پورې 225 کسه نارینه دي. د دې نه علاوه 190 ښځې او 200 ماشومان هم دي چې دا 398 کسان کېږي. د تسلیم شوو کسانو نه نن دلته حاضر چې کوم یو دي 183 کسه دي او 200 کسه مخکې تاسو ته ښودل شوي وو. نو زه فکر کوم چې دا یو لویه لاسته راوړنه ده. په دې کې زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي. د داعش ډلې لا د دغو تسلیم شوو وسلوالو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر نن په ډېر اطمینان ویلي چې د امریکا د پوځ عدلي سیستم لوړ قابلیت لري او خپل پوځیان مسؤل ګڼلی شي. تر دې بیان 2 ورځې مخکې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د اردو 2 هغه منصبداران چې په افغانستان کې د مشکوکو افغانانو په مستقیمه وژنه تورنو او راتلونکي کال کې محاکمه کېدل دواړه وبخل. د دفاع وزیر اسپر نن په بنکاک کې پوښتنه وشوله چې د دې عسکرو د بخښنې په اړه به افغانستان او عراق ته څه ډول ډاډ ورکړي. اسپر ویلي چې د امریکا اردو ډیر منظم عدلي سیستم لري او باوري دی چې سم قضاوت کوي. منتقدینو ویلي دي چې د ټرمپ د خوانه د عسکرو بخښنه د امریکا د اردو عدلي سیستم تر سوال لاندې راولي او داسې پیغام رسوي چې د جګړې په میدان کې هر ډول ظلم به وزغمل شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست یو مخکښ کاندید او اجرایي رئیس عبدالله نن په کابل کې مطبوعاتو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جنجالي رایو د بیا شمېرنې پروسه بنده کړي. ښاغلی عبدالله وایي خپلواک کمیسیون د جنجالي رایو په اړه د ثبات او همپالنې ټیم ته د منلو وړ توضیحات نه دي ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه د پاسه 130,000 رایې د اعتبار وړ اعلان کړي دي. ښاغلی عبدالله وایي کمیسیون د هغه رایې چې بایومټریک شوي نه دي باطل اعلان کړي. کمیسیون مستقل انتخابات د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغه ټولو قانوني غوښتنو له مخې چې موږ کړي او نورو محترمو نمایندانو کړي او یا ټاکنیزو ټیمونو کړي پر خپلو پریکړو د قانون او طرزالعملونو سره سم له سره کتنه وکړي او له کمیسیون څخه همدا هیله کیږي. او د انتخاباتو کمیسیون وایي دا رایې د کمیسیون د دارالانشا لخوا د کورنیو او نړیوالو متخصصینو په حضور کې څیړل شوي او هیڅ ستونزه نه لري. درنو لیدونکو د انګلستان ګارډین ورځپاڼې تېره اونۍ په لوګر کې د محمد موسی محمودي په نوم باندې د یو مدني فعال د قوله لیکلي چې په لوګر ولایت کې د یو شمېر ښوونځیو ښوونکو او سیمه ییزو چارواکو 550 زده کوونکو ته جنسي ازار او اذیت ورکړی دی. د معارف وزارت دا خبر ناسم بللی دی خو د پوره وضاحت دپاره دا شیبه د لوګر والي محمد انور اسحاقزی صاحب را سره په سکایپ مېلمه شوی دی. پوره معلومات به ترې واخلو. والي صاحب ستړي مه شئ، پروګرام ته یو لنډه پوښتنه کول لیدونکو ته معلومات ورکوي وکړم زه چې دا د زده کوونکو د جنسي ځورونې خبر څومره دقیق دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. واقعا دا یو داسې خبرو چې ډېر ټکانده خصوصا د معارف د کورنۍ لپاره. کله چې دا خبر ما اورېدلی یو هیئت مې توظیف کړی دی، اړخیزه څېړنې روانې دي. نن هیئت ګزارش راکوي په ابتدایي معلوماتو کې مکمل درواغ و هیڅ شی هم ثابت شوي نه دي. بیا مې د ښه څېړنو په خاطر د لوی څارنوالي، ریاست امنیت ملي، د وزارت معارف او د جامعه مدني څخه بل هیئت راغوښتی دی، جمع د محلي ادارې د ولایت سره چې دا موضوع په ښه ډول سره وڅېړي. لوګر ولایت باب الجهاد ولایت دی. لوګر ولایت د علم مرکز دی چې په باب العلم سره مسما دی. دا خبر د لوګریانو لپاره خصوصا د معارف د کورنۍ لپاره یو غټه جفا او غټ ظلم شوی دی. اسحاقزی صاحب که تاسو تحقیق کړی او پلټنې هم کړي چې تاسو دا خبر ردوئ، تاسو ولې د دغه تحقیق پایلې ولس سره شریکې نه کړې خصوصا د مطبوعاتو د لارې نه؟ دا د پنجشنبې په ورځ 10 بجې زه خبر شوی یم، مطبوعات سره مې هم خبره کړې ده، ازادي رادیو او د نورو تلویزیونونو سره. په آن وایت کې ما هیئت توظیف کړی دی چې خپل څېړنې بشپړې کړي. که چیرې دغه محمودي صاحب دا ادعا کړې ده خپل اسناد ارائه کې 2 کاله مخکې یو الک ادعا کړې او په یو مدیر باندې د وخت مسؤلینو هغه موضوع څېړلې ده چې هغه هم په اثبات نه ده رسېدلې. دا جرمي واقعیت په هر ولایت کې، په هر ځای، په هر ټولنه کې کیږي. ولې
د ماره په شان کې داسې د مطلق والي صاحب خو دلته جدیت مسله دا و چې ټول دنیا په دې باندې تبصره شروع کړې ده چې د 1500 زده کوونکو جنسي آزار او اذیت ډیره لویه ایده ده، وړه خبره نه وه. نو ولسته تاسو د والي په صفت خصوصا د لوګر ولسته څه ډاډ ورکولی شئ چې اولادونو ته یې دا ډول تهدید متوجه نه دی، خصوصا په مکتبونو کې ښوونځیو کې چې چیرته دوی برعکس باید تعلیم او تربیه زده کړي؟ مکتب چې دی د تعلیم او تربیه مرکز دی. دا غږ چې د لوګر ولس او خصوصا ما اورېدلی دی ډېر دردونکی حالت دی. بیا هم دوم ټپال د مرکز هیات په دې خاطر غوښتي چې اما جانبات چیرې وشي. دا شخص چې ادعا کړی ده هغه د خپل اسناد ارائه کې کڅوک په دې جرم کې ملوث هغه به په ان ولایت کې عدلیه او قضایي ارګانو ته معرفي کیږي او هغه به خپل جزا ویني. د اسلام نقطې نظر زموږ د افغانستان نافذه قوانینو نقطې نظر څخه دا هغه عمل دی چې په هیڅ ډول سره والي صاحب بله والي صاحب چون وخت کمی زه پوه شوم تاسې دې ته ژمنه استئ چې که چیرته تحقیق وشي او جرم ثابت شي په هر اړخ باندې مجازات به شي. لږ لنډ مختصر جواب کرا کې خپله دا د معرف ترڅنګ د لوګر ولایت ورځنۍ چارې څنګه روانې دي، خصوصا امنیتي وضعیت څنګه دی؟ لوګر وضعیت تاسو ته معلومیږي چې لوګر ناامنه ولایت او زما تقریبا 1 کال نه میاشتې کېږي چې زه لوګر کې وظیفه اجرا کوم. ولوګر کې یوې پوسټ زما پر اتک سره سقوط نه دی کړی، ولی مینونه و چریکي عمل دا کی موټر بم دا کیږي چې زما خپل په قطار باندې موټر بم وسو په هغه کې ما شهیدان هم درلوده. ولی کوشش وکړو چې موږ د لوګر د ولس سره ځان نږدې کړو، کوشش وکړو چې موږ د خلکو زړونه لا سره وړو، کوشش وکړو چې ولسونه په واقعیتونو باندې پوه کړو. بیا هم زما پیام د لوګر ولس او ټول افغانانو ته دی چې جنگ د حل لار نه ده، راسئ د سولې لار خپله. مننه. د لوګر والي محمد انور اسحاقزی صاحب کور د ودان ډیر تشکر چې تاسې یو څه وضاحت شریکو خصوصا د زده کوونکو د آزار او اذیت په اړه. ډیره مننه. کور مو ودان. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. پام وکړئ د افغانستان غربي ګاونډي وضعیت ته. په ایران کې د تیلو بیې لوړې شوې دي. زرګونو خلکو د تیلو د بیې لوړېدلو سره په اعتراض لاس پورې کړی دی او د حکومت ضد مظاهرې پیلې کړي دي. د ایران مذهبي مشر د حکومت پریکړه سمه ګڼلې ده، خو د امریکا حکومت د دغو مظاهرو په اړه بل څه ویلي دي. د خبر تفصیل به د خپل همکار وحید فیضي نه واخلم چې دلته په سټوډیو کې راسره دی. فیضي صاحب داسې ویلی شئ چې دا د تیلو د بیې لوړېدو اصلي علت څه شی و؟ اشنا صاحب د امریکا لخوا د ایران په مرکزي بانک او نورو شرکتونو باندې د اقتصادي بندیزونو لګولو وروسته د خامو تیلو صادرات کم شول او د دې سبب شو چې د عوایدو پوره کېدو لپاره په تیلو بیه لوړه شي. د تیلو بیه اوس 50% لوړه شوې ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې د مظاهرو مخه ونیسي او د تیلو بیو له لوړېدو یې ملاتړ هم کړی دی. د ایران د کورنۍ چارو وزارت بیا مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړې دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په فارسي ژبه لیکل شوي ټویټ کې ویلي چې امریکا د ایران د حکومت ناوړه ګټه اخیستو په برخه کې چوبه خوله نه پاتې کیږي، د ایرانیانو غږ اوري او ملاتړ یې کوي. مظاهره کوونکو خپل موټر په لویو لارو کې درولي، په تهران او نورو ښارونو کې اعتراضیه مظاهرې شروع کړي. یو شمېر کسانو تاوتریخوالی کړی، ځینو ساحو کې اورونه بل کړي او حتی ډزې هم کړي دي. په مظاهره کې یو شمېر کسان ټپیان او وژل شوي او یا نیول شوي دي، خو چارواکو د شنبې په ورځ یوازې د یو تن د وژل کېدو خبر تایید کړ. خدا کنه که ما واقعا منجر به این نشه اقدامی که به هر حال ما ناگزیر باشیم از نیروهایی که به هر حال در شرایط خاص وارد عمل میشوند، البته برای افرادی که هنجار شکنی، قانون شکنی و ایجاد ناآرامی میکنن وارد بشیم. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د یکشنبې په ورځ د حکومت لخوا د تیل د بیې لوړېدو له پرېکړې هرکلی وکړ او لارښوونکي غله وبلل چې عامه شتمنیو ته اور اچوي. آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره. خامنه ای په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې حکومت د هیواد په کچه انټرنیټي خدمات بند کړي چې په ښارونو کې د مظاهرو مخه ونیسي. د تیلو بیه تقریبا 50%
لوړه شوې ده. د ایران مذهبي رهبر چې په حکومتي تلویزیون کې خبرې کولې وایي مظاهره کوونکي د انقلاب ضد او د ایران د بهرنیو دښمنانو لخوا لمسول شوي دي. د تیلو د بیې لوړولو په هکله د ایران د ولسمشر حسن روحانی ننګه وکړه. مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنن. په ایران کې د روانو مظاهرو په ارتباط په متحده عربي اماراتو کې د امریکا سفیر وایي دوی په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي بلکې غواړي چې ایرانیان د خپل راتلونکي په هکله په خپله پریکړه وکړي. فکر کوم خلک په تنګ راغلي ځکه یې غږ پورته شوی. هغوی ازادي غواړي. هغوی د نړۍ آزاد بازار ته لاسرسی غواړي. زه باور لرم چې ایرانیان د یو ملت په توګه ډیر سیال خلک دي او باید له نړۍ سره ونښلول شي. تاسو چې اوس کوم پرمختګ وینئ د هغوی خپل خلک ورته وایي چې بدلون غواړي. امریکا سره د کینی مذاکرات دی وکړي. دا به د ټولو په ګټه وي. که څه هم د نړۍ په کچه په ایران کې د تیلو بیه ډیره ارزانه ده خو د نوې بیې له مخې په هر لیتر تیلو کې د امریکایي ډالر 14 سنت شاوخوا 6 افغانۍ لوړوالی راغلی چې دا په ایران کې دننه لومړی ځل چې د تیلو بیه 50% لوړیږي. د یو ګیلن تیلو بیه $2.80 ته رسیدلې ده. وحید الله فیضي د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. اکثره سیاسي ډلو او فعالینو د تیلو بیو په لوړېدو اندېښنه ښودل ده او وایي چې دا کار به عام ولس سخت زیانمن کړي او لوی مالي بحران به رامنځته کړي. اشنا صاحب. مننه فیض صاحب، مننه. په هانګ کانګ کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په نوو نښتو کې د پولي تخنیک محصلینو پولیس په غشو ایشتل او پټرولي بمونه یې ورباندې ګزارل. په همدې ترڅ کې په پیښه کې د یو پولیس د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکو نن ویلي چې دوی به د ښار په پولي تخنیک پوهنتون کې دننه ځانونه خوندي وساتي او د ځان نه د دفاع دپاره یې ځانګړي مورچلونه هم جوړ کړي دي. پولیس کوشش کوي چې د اوښکې بهونکي ګاز او د اطفایي د تیزو اوبو په شیندلو دوی له دې ساحې وباسي. یو محصل ویلي دوی د علمي ازادۍ دفاع کوي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو نن د یکشنبې په ورځ ویل چې تر هغې چې امریکا د بدبینیو له پالیسیو څخه د لاس اخیستلو مسله د خبرو په اجنډا کې شامله نه کړي، شمالي کوریا به د امریکا سره په اټومي مسایلو بیا خبرې ونه کړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ پریکړه چې د پینګ یانګ د بشري حقونو د سرغړونو په باره کې کړې ده د امریکا په مشرۍ یو سیاسي تحریک و. شمالي کوریا تر دې مخکې هم ویلي و چې ملګرو ملتونو انتقادونه د امریکا د بدبینه پالیسۍ یوه وسیله ده. د چین دولتي تلویزیون نن خبر ورکو چې چین او امریکا د شنبې په ورځ په لوړه سطحه په ټلیفون د تجارت په اړه رغنده خبرې کړې دي. دا ټلیفوني خبرې د چین د صدر اعظم د معاون لو هی، د امریکا د تجارت په برخه کې ځانګړي استازي رابرټ لیټیزر او د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن ترمنځ شوي دي. دواړو هیوادونو د خپل منځي تجارتي قرارداد د ابتدایي پړاو په ترڅ کې پر مهمو ټکو بحث وکړو او موافقه یې وکړه چې په دې اړه به تماسونه ټینګ ساتي. او د امریکا د استازو مجلس کې دیموکراتان د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې د تحقیقاتو کې د شاهدانو نه علني پوښتنې کول پیل کړي دي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په خپلو سیاسي رقیبانو او شاهدانو سخت انتقادونه کوي. د مؤاخذې د ګواښ په ضد د انتقادونه او تند لفظونه د جمهور رئیس ټرمپ دفاعي مبارزه بلل شوې ده. نور معلومات به د خپل همکار بریښنا او مرخیل نه واخلم چې د خبري څانګې د مرکزي خونې نه راسره ده. بریښنا جانې اوس د دې تحقیقاتو تمرکز په کومو مسلو دی؟ آشنا صاحب، د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې د تحقیقاتو تمرکز اوس په دې پوښتنه دی چې آیا ولسمشر ټرمپ اوکراین ته د امریکا شاوخوا $400 میلیونه پوځي مرستې ځنډولې وې که نه، چې د اوکراین په ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار واچوي چې پر سیاسي رقیب یعنی جو بایدن په اړه پلټنې وکړي. جګپوړي امریکایي ډیپلوماتان او د بهرني سیاست کارپوهان وایي چې د امریکا امنیتي مرستو ته هر ډول ګواښ دواړو هیوادونو روسیه او اوکراین ته چې په خپل خاورې باندې د روسیې سره په جګړې بوخت دی ناسم پیغام رسوي. د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه کې د اوکراین او روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه په واشنگټن کې د مؤاخذې د استماعي غونډو اساسي موضوع ده. په دې جګړه کې چې په 2014 کې پیل شوه او ولادیمیر پوتین د اوکراین
په کریمیا باندې د یرغل امر ورکړ 14,000 اوکرایني عسکر ووژل شول. مارک سیماکوفسکي وایي دا هغه وخت و چې امریکا اوکراین ته خپلې پوځي مرستې ډېرې کړې. له هماغه وخت راهیسې د اوباما او ټرمپ ادارو اوکراین ته د پام وړ پوځي تجهیزات لکه رادار، شوبیني عینکې، زغردار موټرې، جنگي خولۍ ورکړي دي. د ټرمپ ادارې بیا درنې وسلې ورکړي چې د اوباما حکومت د ورکولو ډډه کړې وه، لکه د ټانک ضد توغندي او روزنه چې اوکراین سره د روسیې د بیلتون غوښتونکو په وړاندې مرسته وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوې دغه مرستې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره سکهال په جولای میاشت کې د جنجالي ټلیفوني مکالمې نه مخکې وځنډولې او هغه مهال یې بیرته پرېښودلې چې یو افشاګر په سپتمبر کې دغه ټلیفوني مکالمه افشا کړله. د سپتمبر په پای کې د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په څنډه کې ولیدل. پخوانی کومیډین زيلنسکي د ټرمپ لخوا سپینې ماڼۍ ته د بلنې لپاره د خپل څو ځلې غوښتنې په اړه ټوکه وکړه. واشنگټن ته له بلنې ډېر منندوی یم. ما ته دې بلنه راکړه خو بخښنه غواړم طاهره کړه چې نټره ته ووایي. خو کټوکې یوې خواته پرېږدو، اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی. داسې پای چې د روسیې جنګیالي له اوکراینه ووځي. کارپوهان وایي سپینې ماڼۍ ته د زيلنسکي رابلل او پوځي مرستې دغو هلو ځلو لپاره ډېر اړین و. اوکراین ته د امریکا سرپرست سفیر ویلیام ټیلر په علني استماعي غونډه کې وویل د کیف لپاره د امریکا مرستې ډېرې اړینې وي چې د یو مضبوطه موقف نه د مسکو سره مذاکره وکړي. که موږ د اوکراین لپاره خپل امنیتي مرستې وځنډو، قطع یا د قطع کېدو ګواښ وکړو، دا د اوکراینیانو لپاره پیغام دی. خو ښاغلی رئیس، دا لږ تر لږه ستاسو د پوښتنې په اندازه روسان ته هم مهم پیغام دی چې کمزوري وضعیت ته په تمه دي او یا که موږ داسې څرګنده کړو چې د اوکراین سره خپل حمایت ختمو. ټیلر ویل چې اوکراین د روسیې لخوا د یو نړیوال کمپاین په لومړۍ کرښه کې دی. مسکو د دویمې نړیوالې جګړې وروسته ژمنه کړې چې هغو ټولو قوانینو او تړونونو څخه سرغړونه وکړي چې په اروپا کې د لسیزو راهیسې سوله ټینګه کړې ده. د استازو مجلس د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې په تحقیقاتو کې پرون شنبه د لومړي ځل لپاره د سپینې ماڼۍ د یو برحاله جګپوړي چارواکي مارک ساندي نه د تړلو دروازو تر شا پوښتنې وکړې. روانه اونۍ د استازو مجلس په 3 علني استماعي غونډو کې له یو شمېر چارواکو پوښتنې کوي. په دې غونډو کې چې د سې شنبې په ورځ پیلېږي، د چهارشنبې د ورځې غونډه تر ټولو مهمه غونډه بلل شوې ده، ځکه په دې ورځ د کانګرس تحقیقاتي کمیټه اروپایي اتحادیې ته د امریکا د سفیر ګوردن سونلند نه علني پوښتنې کوي. سونلند اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو د ځنډ او د بایدن د پلټنو په اړه د ولسمشر ټرمپ سره مستقیمي ټلیفوني خبرې کړې وې. آشنا صاحب، مننه برېښنا جان. مننه. په کابل کې د ښار ککړه هوا د جګړې خطرناکه بلل شوې ده. سره د دې چې داسې رسمي ارقام نه دي معلوم چې څومره افغانان به د ککړې هوا او اړوندو ناروغیو مړه کیږي، خو د سټیټ اف ګلوبل ایر په نوم باندې یوې تحقیقي ډلې ویلي دي چې یوازې په 2019 کال کې تقریبا 26,000 کسان د ککړې هوا له امله مړه شوي دي. کابل یو له همدې ښارونو دی چې په مني او ژمي کې هوا ډیره ککړیږي. په دې موضوع په کابل کې د وهاج روغتون د مشر ډاکټر محمد هاشم وهاج صاحب سره خبرې کوم چې د کابل سټوډیو کې زموږ بلنه منلې. ډاکټر صاحب وهاج، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. یو عمومي پوښتنه اول کومه، که تاسو دغه د کابل د ښار تازه حال لږ لیدونکو سره هم شریک کړئ، خصوصا په نړیواله سطح چې ټول موږ ګوري، د کابل هوا اوس څنګه ده همدې ورځو کې؟ تشکر، مننه. تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته سلام وایم. کابل هوا یعنی د ټول دنیا نه ډیر زیات ککړه ده او دا چې د خلکو په صحت باندې ډیر زیات تاثیر کړی دی او دا صرف د تنفسي جهاز باندې نه
بلکې د اورتوپیدي مسایلو باندې، په قلبي مسایلو باندې، حتی په جنسي مسایلو باندې او د اقامت او بیا اولادي باعث ګرځېدلی دی. یعنی مکمل طور باندې یو داسې فضا جوړ شوی دی چې د ژوند کولو یعنی ځای نه دی کابل. ډاکټر صاحب، نفوس خو په ډیرو ښارونو کې زیات دی د افغانستان، خصوصا لوی ولایتونو کې، خو ولې دا د ژمي په درشل کې هر کال دا د کابل هوا دومره ککړېږي؟ اصل مسله دا ده چې مواد سوخت چې په کابل کې استعمالیږي هغه بې کیفیته دی. مثلا دلته پلاستیک سوځل کیږي، د موټر ټایرونه په بخاریګانو کې سوځل کیږي، هغه سنگ و زغال او لرګي هغه خو تاسو پرېږدئ. نور مسله دا ده چې کوم تیل چې افغانستان ته راځي، حتی کوم ملکونه چې هغه صادروي، په هغه ملکونو کې هغه تیلونه استعمالیږي نه، یعنی د صحت لپاره غیر مسؤون دی. که راشو دا د ستاسې د روغتون د فعالیت په اړه او په مجموع کې د روغتونونو په باره کې د دې ککړې هوا له امله د ناروغیو او د مخنیوي دپاره او د احتمالي ناروغانو د درملنې دپاره څومره تیاری او امکانات اوس په کابل کې برابر شوی یا مساعد دی؟ الحمدلله دا ده چې کابل او خصوصا افغانستان د روغتونونو په لحاظ کې هم د دولتي په سطح کې او هم خصوصي په سطح کې یعنی ډیر زیات پرمختګ شوی دی. مثلا قبلا موږ هغه د ششو د فعالیتونو سنجولو لپاره کوم آله نه و چې په افغانستان کې هغه چې پلمنی فانکشن ټیسټ ورته وایي، هغه هم اوس په کابل کې راغلی دی. مثلا د اساسیات او الرجي او د پوستکي لپاره کوم معایناتونه دي اوس په افغانستان کې او په کابل کې شته، او بل نور ماشینونه چې مخکې نه وو یعنی پرمختګ شوی دی. خو بل خبره دا ده چې اقتصادي ډول باندې خلق نشي کولی چې یعنی دا پرمختللي معاینات وکړي. خو یعنی د مخکې نه کابل هغه روغتونونه چې مخکې وو اوس هغه نه دی، ډیر زیات پرمختګ شوی دی. ډاکټر صاحب وهاج، تاسې د یو ډاکټر متخصص ډاکټر په صفت او ترڅنګ د کابل ښار د یو اوسیدونکي په صفت خپلو ښاریانو ته څه مشوره او لارښوونه ورکوئ چې د خپل کور او ښار هوا په څه ډول پاکه وساتلی شي یا څنګه یې ساتلی شي؟ اول خو دا ده چې د کور او د ښار صفایي صرف په حکومت باندې یا دولت باندې اړه نه لري. کله چې عوام په دې کې شریک ونشي یعنی هیڅ چیرې صفایي نشي راتلی. مثلا اوس په کور کې چې څومره چې کثافات دی هغه د شپه دوی په بخاریګانې کې اچوي. لرګي او سنگ زغال چې دی هغه چې وسوځېږي هغه یو قسم دود ورکوي. حتی پلاستیک یا نور شیان باید دوی اهتمامات د هغه ونیسي چې کم تر کمه دغه شیان استفاده وکړي. د همیشه چې ضرورت وخت وي باید ځانونه ګرم کړي یعنی کورونه ګرم کړي، دا نه چې یو دم سهار نه تر ماښام پورې اتاقونه ګرم وي. او د بې کیفیتو موادو څخه باید استفاده ونه کړي چې د هغه لوګي یا د هغه دود فضا خرابوي. د دې یو پوښتنه ورسره په دوام کومه صحي برخه کې که چیرته د دې برخې نه ناروغان راځي چې ما په مقدمه کې ذکر کړ چې 2019 کې تقریبا 6,000 کسان ترې مړه شوي دي، د دغې مالي لګښت د مالي خساره یې څومره زیاته ده یا څومره ده چې یو سروې یا یوه احصایه شته داسې چې څومره لګښت دې ته پکار دی چې مخه یې ونیول شي او وقایوي کارونه وشي د دغې ستونزې دپاره؟ تر اوسه پورې خو دې دپاره کوم احصایه شوی نه دی، خو که دولت او عوام وغواړي یعنی کولی شي چې به ډېر ټیټه بیه باندې دغه مخنیوي کولی شي. خو دا دی چې یو همت وکړي دولت او حکومت. او بل دا دی چې تر اوسه پورې وزارت صحت عامه د دې په باره کې نه په تلویزیونونو کې اعلانات کړی دی، نه اعلامیې صادره کړی دی او نه خلکو ته آګاهي ورکړی دی. آګاهي عامه په دې برخو کې ډېر کم دی. ډاکټر صاحب وهاج، کورم ودان دا نن زموږ او ستاسې دغه مرکه تر ټولو مهم بحث و. په دې اړه خو مطمئن یم چې میلیونونو افغانانو به لیدلي او یو ښه آګاهي به ورته شوي چې څنګه دغه صحي او پاکوالی چاپیریال پاکوالی البته وساتي. تاسو نه مننه کوم کورم ودان چې زموږ بلنه منلې وه. مننه ستاسو نه. درنو لیدونکو، د اشنا ټلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته رسوو، خو هیله ده چې د امریکا غږ اشنا راډیو خبري خپرونه واورئ چې همدا شیبه د افغانستان لپاره پیلوي. تر بیا پوښتنه